د طالبانو تازه غوښتنه له امریکا څخه امیر خان متقي له امریکا څخه څه غوښتنه وکړله، تازه یې څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. امیر خان متقي وایي امریکا دې د افغانستان پر شتمنیو لګېدلی بندیز لرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وایي چې له امریکایي چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دوحې د موافقې د عملي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان او امریکایي پلاوو ترمنځ نن د قطر په پلازمینه کې دوه ورځنۍ خبرې پیل شوې دي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې ښاغلي متقي همدارس پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان پر شتمنیو لګېدلی بندیز لرې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. ښاغلي متقي ویلي دي چې د او ملګرو یې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د یوې نوې پاڼۍ د پرانیستو په اړه هم خبرې کړې دي. متقي زیاتوي چې دوی د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وکړي. له دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین ویلي د طالبانو حکومت به په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره له امریکا سره همکاري ونه کړي. داعش ډلې په کندوز ولایت کې د پرونۍ حملې په ګډون په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. شاهین ویلي موږ کولی شو چې د داعش ډلې مخه په خپله ونیسو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.